دا ورو سوال کړی دی، دا مهم سوال دی چې د عمرې دپاره دا ویښته کمول د دې څومره حد دی. موږ د دې ویښتو نه هم ګټه جاښه جوړه کړې ده. د الله دپاره خلکو څه سړي دي کړي او موږ د دې ویښتو نه ګټه کیسه جوړه کړې ده چې دې نه به 2 ټکایلو او که دې نه به 3 ټکایلو او که دا به د اول پیر کې کټا کوو او که په د اخري پیر کې به کټا کوو او که دا به داسې او بعض وایي نه چې ډېر نه وړه زما واده دی او بعض وایي نه زما یو په دې سر کې چې دی دانې دي او بعض وایي زما په دې سر کې یو کنده غونته کې دا بد ښکاري او بس مسله دومره ګټه نه ده، اسانه وه خو موږ داسې کیسه جوړه کړه. شریعت کې دا دي یاده که چې یا به د احرام نه د وتو دپاره یا به سر خرې یا به ویښته واړه کړې. 2 خبرې دي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی کوم چې سر خرې ویښته بالکل لرې کړي د دپاره 3 پیرې د رحم دعا کړي، یا الله ته پرې رحم وکړه. 4 پیرې یا الله ته رحم وکړه په هغه چا چې ویښته واړه کړي دي. معنی دا چې دواړه کارونه جایز دي او غوره کوم یو دی؟ خرې څه دي؟ غوره دي. ها دا چې واړه کوي د دې څومره حد دی دا ورور وایي چې کوم حده پورې واړه کوي. شریعت ته حد نه دی ښوولی خو د ټول سر نه ویښته واله دا ټکونه مکونه پکې نشته، ټکونه پکې نه دلته ټک او هلته ټک او دلته ټک. دې ته په عرف کې ویښته واړه کول هم نه وایي. لکه اوس ته په کور کې ناستې اوده او ماشوم بچی دې راغی قینچي ورسره لاس کړی او دې ځینې د لکړه په ویستو ویښته یې ویو. سهار ته به یې ملګرو ته وې چې راغه پرون د شپې مې ویښته واړه کړو او دغه چا ته وې ځکه چې ته دې ته ویښته واړه کول نه وې، ته دې ټک ته ویښته واړه کول وې نه. ویښته واړه کول څه ته وایي چې ته د عام سر نه ویښته والې حد پکې نشته. الله دې کړي چې دومره والې خو چې د عام سر نه وایي ووایه هغه نایي ته وروره لږ لږ ترې واله هغوی به پوهېږي داسې ګوتو کې ونیسي چې سرونه ترې وایي صحیح شو. لږ یې واړه کړه خو څه وکړه ټول سر نه یې واړه کړه. اوس ټول سر دا مطلب نه دی چې ته به ویښته شماري چې دې نه ته چې ستا ګمان چې او ټول سر نه واغزده کېدی نه شي چې یعنې ویښته به پکې نه پاتې کېږي خو چې ستا ګمان شي او چېرې او د ټول سر نه ویښته واغستی شو. پوه شوي به که نه؟ مسله حل شو که نه؟ هېڅ ګرانه نه ده خو موږ دې ګټه مسله جوړه کړې او ویښته یې نه واړه کړي او دلته راغی او ویښته یې نه واړه کړي او کمرې ته ورغی او هلته حالانکې د اسانې مسلې دي. ویښته واړه کول یا سر خریل دا د عمرې او د حج په ارکانو کې رکن دی، رکن د دې نه بغیر ستا عمره نه پوره کېږي او ستا حج نه پوره کېږي. هر چې د زنانو مسله ده د ښکلی سوال وکړو زنانو ده ځکه چې زه خبر شوم یو کس چې د خپله مور عمرې ته راوستې سر یې ونه خریله غریب نه و خبر داسې مسله به ولیدلي لکه دا ما چې بیان کړه چې رسول صلی 3 پیرې دوا کړې ده هغه زنانه نه ویښته لرې کړي دي سر. زنانې دپاره راغلي دي چې دا به د چونټې د دې سر نه د ویښ نه د ګوتې د دې سر امره دا اولنی بند شي د دې امره ویښته به تېري بس د زنانو دپاره دا مسله ویښته چونټې شي نو ټول راجمع شي او که یو چونټې که 2 که 3 که هر څوی د چونټې نه به د ګوتې د سر امره ویښته واغستی شي. د هغوی دپاره دغه مسله نه ده چې دوی ویښته لرې کړي ځکه چې ګوره شریعت د هر څه خیال ساتلی سبحان الله. دا ښځه په دې ویښتو ښایسته ښکاري او سړی په ګیره ځکه دا نه دي ویلي چې ګیرې نه به ورسره هم ویښته لرې کړي د ګیرې باره کې نه دي سر ویښته لرې کړه هېڅ خبره نه داسې کټا ګرځه چې د سر کې دا لیټونه پړق کوي سړی بد نه ښکاري والله که بد ښکاري بد ښکاري بغیر د خریل نه ډېر هلکان ویښتې وچې دي او دغه شان پکې ګرځي بد ښکاري بیا هم سړی دی څه دی سړی دی خو چې ګیره لرې کړي بیا بد ښکاري چې ګیره لرې کړي بیا بد ښکاري اګر که په سر باندې دومره ویښته وي ځکه چې د سر دا ویښته دا ښایست د هلکانو نه دی دا ښایست د زنانو نو بیا څه خیال دی چې هلکانو سره میلاو شي براینام هغه وخت په وخت د سونډې داسې برابروي چې سیلۍ خوځولی خو نه دی او بیا د هغې دپاره کریم یاره داسې کریم په کار چې ویښته پړق کوي او داسې نرم وي او د سیلۍ سره داسې لږ الوځي هلکان چې داسې لږ زاګه باګۍ مزه کوي ویښته لږ وران لږ کم یا بلکل نه ښایسته ګیره درنې خبرې په بدن کې زور هلکان ګوره دا قیسې مزه کوي د نن سبا هلکان توبې به وباسي او په دې نیټ باندې چې دا کوم حال جوړی د دې بعضو هلکانو نو حیران به شي یو بل له نسخې ورکوي چې د ویښتو د مزیداره کولو دا طریقه ده او نسخه د دې چې د مخ دا ویښته به څنګه داسې ورکوي چې بیا نه راخیږي نو چې هلک ویني او ډاکټر ته پروت وي او هغه ته په لیزر باندې د مخ د ویښته لرې کوي چې بیا راونه خیږي نو سلام علی الدنیا بیا په دنیا باندې سلام ویل پکار دي چې کله هلکان په لیزر باندې د کوم ځای ویښته وباسي د مخ چې بیا نه راخیږي الله دې رحم وکړي کله واړه واړه ماشومانه چې څنګه ماحول جوړ کړي ورځ ما ته زما
دویم زوی چې دی ما سره پروت و ما ته وایي چې زما په دې ګیرې زه لاس وایي چې دا زما دا ګیره به کله راخېږي ما را وبخېږي دې خپله وړوکی ماشوم وایي دا میلاوېږي نه چې سړی ولګوي نو ما اوس ده ته هم پته لري چې دا د سړو نښه ده دی غواړي چې دا زر زر وکړي سړی غټ پټ یو دکې تنخته یې لرې کوي د الله نه یېره پکار ده